الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پدی مبارک درسونو کې او پدی مبارک سلسله کې منگا آخرنی درس کی د سورة العصر ترجمه و تفسیر ختم کړو او نن به انشاءالله د سورة التکاثر نشروع کو. سورة التکاثر، سورة التکاثر د دې درې نومونه دي. مشهور نوم د دې التکاثر دی او دا لفظ پکې راغلی دی الهاکم التکاثر، او د دې یو نوم دی الهاکم التکاثر، سورة الهاکم التکاثر. او دریم نوم د دې دی سورة المقبره، ځکه چې دې کې د مقبرو تذکره راغلی دی. دا سورت مکی سورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی دی په مکی دور کې، او په دې سورت کې 8 آیتونه دي. قرآن کریم کې په مصحف کې د دې ترتیب چې دی نو 102 نمبر سورت دی، 102 نمبر سورت دی، ده 102 نمبر، او د نازلېدو په اعتبار سره دا 14 نمبر سورت دی، نازلېدو په اعتبار سره دا 16 نمبر سورت دی. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته آخرت رایت کړی دی کم خلک چې د دنیا په جمع کولو کې مصروفه شوي دي او حرص ته ډېروالی راغستی. نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو د نصیحت لپاره او چې هغوی را بیدار شي د خپل غفلت نه، د دې لپاره الله هغوی ته مرګ رایت کړی دی، آخرت ورته رایت کړی دی او حساب کتاب ورته رایت کړی. معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی دې صورت کې دا وایي چې تاسو خو د دنیا د محبت او د دنیا د مزو چرچو مصروفه کړي یې، د آخرت نه ستاسو توجه اړولې ده. خو یاد ساتئ دا خبره چې یو لویه ورځ را روانه ده، حساب کتاب به تاسو سره کېږي. نو د دې صورت غټ مقصد دا دی چې کم خلک د دنیا په محبت کې ډیر مصروفه شوي دي او آخرت تیر شوی دی، نو په دې صورت کې ورته الله آخرت را یادوي، حساب کتاب ورته را یادوي. الله رب العزت په دې صورت کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر غافل کړی تاسو هرس د ډېر والي. ألهاكم معنی ده چې غافل کړی تاسو، التکاثر هرس د ډېر والي، او هرس ته ډېروالي هغې کې هر څه دننه رالو. ډېروالی د مال، یو سړی هرس کوي چې زما مال ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما بچي ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما شهرت ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما جیداد ډېر شوی، یو سړی هرس کوي او هرس کوي، او دې کې دنه ډېرې خبرې راغلي. الله وایي دې هرس
دی هرس تاسو غافله کړئ. غافله یې کړئ د څه نه؟ هرس ته ډېروالي غافله کړئ تاسو د آخرت نه، غافله یې کړئ د قبر نه، غافله یې کړئ د مرګ نه، غافله یې کړئ الله ته د ودرېدو نه، غافله یې کړئ د دین نه، غافله یې کړئ د قرآن نه، غافله یې کړئ د حدیث نه. د هر څه نه هرس ته ډېروالي تاسو غافله کړئ. او دنیا وایي دغې ته سورة الحدید کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې ژوند د دنیا داسې لوبې دي او یو ډول دی وتفاخر، په یو بل باندې فخر کول دي. د دنیا دا ژوند د څه دی؟ دقه دي چې یو بل باندې فخر کول دي. وتکاثر او هرس ته ډېروالي دی په بچو کې، په مال کې، دقې ته دنیا وایي. نو دې دا خلک غافله کړي د آخرت نه. او د انسان هرس دا خو څه ناشنا هرس دی. ځکه ګوره الله څه وایي مخکې حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو زیارت وکړو د قبرونو، تر دې چې قبرونو ته پکې لاړئ خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو. نو یو معنی دا ده چې قبرونو ته لاړئ هرس هم ختم نه شو. معنی دا چې لاړئ مړي م ښخ کړو، قبرونه م ولیدو او دا م ولیده چې په خلکو باندې مرګ راځي او دا خلک روان دي او مشران لاړو او کشران هم روان دي، ملګري هم روان دي، پردي هم روان دي، خپل هم روان دي. الله وایي بیا هم تاسو دغه هرس ته ډېروالي نه چې دی نو شاته نه شوئ. بله معنی پکې دا پرته ده چې حتی زرتم المقابر، په خپله مړه شوئ. هغه هرس هم دا هغه مرګه پورې و، مرګه پورې ستاسو هغه هرس هغه ختم نه شو. د مرګه پورې ستاسو هرس ختم نه شو. مقبرې ته پکې لاړئ، قبرونو ته پکې لاړئ، خو هرس ته ډېروالي هم حقه شان دی ستاسو. حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې په هغې کې دا دي چې لو کان لابن آدم واد من ذهب، که آدم دی بچي له دی د سرو زرو یو کنده ډکه ورکړه که نه، او یو علاقه دې وله ورکړه د سرو زرو، او یو روایت کې راځي که دوه کندې دې وله ورکړي، دوه علاقې دې وله ورکړي، لابتغى ثالثه، نو دی به څه کوي؟ دی به درېیمه غواړي. خو هرس ته د انسان دا نه ډکي، دا نه پوره کي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي او د آدم د بچي خېټه، د آدم د بچي سترګه، د آدم د بچي خوله دا صرف په خاوره باندې بندېږي، او دا صرف په خاوره باندې پټېږي، او دا صرف په خاوره باندې مړېږي. نور د آدم دا بچی مړېږي نه، د هرس در دغه وخته پورې. نو چې کله قبر کې کېږي او د هر طرف نه پې خاوره راشي، بره خاوره او لاندې خاوره او ښی طرف ته خاوره او ګس ته خاوره او مخې ته خاوره او شا ته خاوره، هله بیا دی غلی شي او د دغه هرس ختم شي. نور هرس د ډېروالي د ختمېدو نوم نه هلي. زموږ دې حالاتو ته وګوره که نه، زه سهار شي او ماښام شي یو منډه ده په دنیا پسې، ټوله مقابله د دقې ده چې د چا سره به مال ډېري، د چا سره به بچي ډېري، د چا به شهرت ډېري، د چا به دبدبه ډېري، د چا به جیداد ډېري. ټول هرس ته ډېروالي دي. یو حدیث کې داسې راځي، ډېر ناشنا روایت، ډېر ناشنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د آیت ولوستو الهاکم التکاثر، دا آیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولوستو پخپله چې غافله کړئ تاسو هرس ته ډېروالي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پسې خپله خبره وکړه، وی یقول ابن آدم، د آدم دا بچی دا خبره کوي چې مالی مالی، زما مال او زما مال. په مخه د په خوله دغه خبرې، زما مال کته او زما مال بره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهل لك من مالك الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د آدم بچی وی چې زما مال او زما مال. په بل روایت کې راځي وانما له من ماله ثلاث، د ده په دې مال کې درې قسمه مال ده دی بس.
دا خبره یاده کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت دی. زمونږ سره چې څه دي په دې کې 3 قسمه مالونه د زمونږ دي، په صحیح معنو سره زمونږ دي. یو هغه ما اکل فافنا، چې شی وخوړو او خورې کو، یا شی وخوړو او هغه بې د بدن نه ووتو، یا شی وخوړو هغه هضم شو، بس دقه چې دی دا د صحیح مالو، ځکه چې ویې خوړو که نه. دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او لبس فابله، کم جامې او کم لباس چې دا اچولی دی دی واچو او زوړې کو، نو دا یقیني د مالو، وجه دا چې استعمال یې کو که نه. نو کم مال چې دی استعمال کو او فایدې ترې واخسته دا یقیني د مالو، نو 2 قسمه شو. دریم او تصدق فامضى، یې د الله په لار کې پیسې ولګولې او ویې لېږلې مخې ته آخرت ته، دا یقیني د مالو. دا 3 قسمه مالونه دا یقیني زمونږ دي. څه چې مونږ وخوړو دا زمونږ مال دی، څه چې مونږ اچولی دي دا زمونږ مال دی، او څه چې مونږ د الله په لاره کې ولګول دا زمونږ مال دی. خیر دین علاوه څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. او د دې 3 قسمونه علاوه، د دې 3 اقسامونه علاوه چې څومره مال دی دا ټول د خلکو ته پرېږدي او دی به تیزي، خلکو ته پاتې دي، وارثانو ته پاتې دي. خو هرس د انسان وګوره داسې چې سهار او ماښام مالي 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 مالي، خو دا هرس ختمیږي نه. ګورې دا هرس ښه ځوانېږي ورځ تر ورځه، ځکه حدیث کې راځي، په صحیحینو کې دا حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویحرم ابن آدم ویبقى منه 2، د آدم بچی بوډا کېږي، ژوند چې څومره ورځې تېرېږي د ده هغه هډوکي کمزوري کېږي، بدن یې کمزوری کېږي، ویښته یې سپینېږي، قبر ته نږدې کېږي، خو 2 خبرې پکې ځوانېږي. عمر یې ډېرېږي، بوډا کېږي، په هر څه کې کمزوری کېږي، خو په 2 خبرو کې ځوانېږي، الحرص والامل، امیدونه یې ډېرېږي، او دویم هرس یې زیاتېږي. یو حدیث کې دا راځي چې د ژوند سره محبت ډېرېږي، یو حدیث کې راځي د مال سره محبت ډېرېږي. نو دا هرس ته ډېروالی کوم چې الله ذکر کړی دی د صورت کې، او د دې د لاسه موږ غافله شوي یو. دا هرس د انسان چې څومره عمر زیاتېږي نو دا هرس کمیږي نه، هرس ډېرېږي، ځکه چې هلته مسلې د ده په ژوند کې ډېرېږي، او چې مسلې ورته ډېرېږي د ده ورسره هرس ډېرېږي، د ده ورسره امیدونه ډېرېږي. نو ځکه کوشش دا کوئ، ټولو ته دا نصیحت دی چې دا هرس ته ډېروالی تاسو چې ته غافله نه کړي د آخرت نه، بل دومره ډېر هرس مه کوئ، دومره دنیا طلب کوئ او دومره دنیا غواړئ چې ته پې یو ښایسته ژوند تېر کړي، د الله د دین خدمت پکې وکړې، د الله دپاره یې ولګې، د بچو دپاره خرچه وکړې، مور پلار باندې خرچه وکړې، چا ته پکې محتاج نه شي، دومره دنیا کافي ده. خو د هغې نه زیات هرس کول چې تا غافله کړي د آخرت نه، د ته بې ځان په نقصان کې اچي. دغه شان اوږده امیدونه مه ساتئ، امیدونه لنډ ساتئ، ځکه چې د ژوند هېڅ پته نه لګي. نن یا سبا موږ به تیزو، تاسو به تیزئ، هغه به تیزي، دو به تیزي، ټول به تیزي. نو ځکه د خپل امیدونه دا لنډ ساتئ. حدیث کې راځي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ملګرو سره ناست او داسې کرښه یې وویسته چې 4 ګوټې کرښه یې وویسته، یعنې یو 4 ګوټې ډبې یې جوړ کړو، 4 ګوټې 4 کرښې یې وویستې، هر غاړې ته 4 ونغاڼو ته یو کرښه داسې وویسته، او بیا یې په منځ کې یو کرښه وویسته، هغه کرښه یې د دې 4 ګوټې کرښې نه بهر ته وویسته، د هغه 4 ګوټې ډبي نه، د هغه 4 ګوټې شکل نه دا کرښه بهر ته وویسته په منځ کې، او بیا یې دا کومه کرښه چې د منځ کې ده نو د دې غاړې ته یې داسې وړې وړې کرښې وویستې، دې طرف ته او دې طرف ته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې منځ کې دا انسان دی، په دې منځ کې چې دی دا انسان دی. دا ګیر چاپېره چې دا 4 کرښې دي دا د دې انسان د مرګ نیټه ده، د دې نه ته اخوا نشي اوړېدی،
چې دې ته ورسېږي دغه کرښې ته بس دنیا نه به ځي. دا منځ کې چې دا کومه کرښه ده چې د دې ډبي نه بهر ته وتې ده دا د انسان امیدونه دي. امیدونه دومره زیات دي چې د ژوند نعمت په اورېدلي دي، نه ختمېدونکي امیدونه. او دا وړې وړې کرښې چې کومې دي ښی طرف ته او ګس طرف ته، نو دا هغه مصیبتونه دي، هغه حادثات دي چې په انسان باندې راځي. د یوې خبرې نه چې فارغه شي بله راشي، چې هغه بلې نه فارغه شي بله راشي، چې هغې نه فارغه شي بله راشي. او دغه د ژوند نوم دی. کله به یو مسله او کله به بله مسله. نو د خپل حرس دا کم کوي او دغه شان امیدونه په دنیا کې د دنیوي امیدونه د لنډ ساتئ. اوږده اوږده امیدونه یو سړی دومره اوږده اوږده امیدونه ساتي چې د نوسو کړوسو غم یې راغستی چې هغوی به څه کوي او هغوی به څه خوري او د هغوی سره به کم مایل او د هغوی نه. دومره امیدونو ته ضرورت څه دی؟ او ژوند دغه بې اعتباره ژوند دی چې په هغې باندې څوک یقین هم نشي کولی. یو سړی به ژوندی یو څو منټه بعد به خبر شوي دی به مړي. نو ځکه دې صورت کې زموږ دپاره لوی درس دی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ښه د دې کوم شي دا حرس چې د انسان ډېر کوي دا اوس سره دې قبر ته هم نه ځي. دا عجیبه خبره ده. ځکه صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یتبع المیت ثلاثه. د مړي سره درې شینه ځي، درې شینه د مړي سره ځي. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد. دوه ترې واپس شي او یو ورسره پاتې شي. یتبعه اهله وماله وعمله. روان ورسره مالي د ده مال د ده سره قبره پورې ځي. هغه دبدبه، هغه ګاډي، نوکران، دا ټول مال دی که. اهله د ده خپلوان، بچي، پلار، رونه، ملګري، دا ټول ورسره قبره پورې ځي. وعمله او عمل ورسره هم شي. نو دا دوه ترې راواپس شي او عمل ورسره پاتې شي. چې راواپس شي هغه دغه اهلو اصدقا دي، ملګري او خپل خپلوان، دا ټول ترې راواپس شي او مال ترې هم راواپس شي او دی پاتې شي او عمل ورسره پاتې شي. عجیبه خبره دا ده زموږ د ټولو چې هغه کوم شی چې موږ سره قبر کې پاتې کېږي موږ د هغې غم نه کوو، او کوم چې واپس راځي صرف د قبره پورې ځي نو د هغې پورې دومره نښتي یو لکه ته به وایې چې موږ پیدا شوي د دقې دپاره یو. او د آدم دا بچی ډېر عجیبه دی. په دې دنیا کې داسې نښتی داسې ته به وایې چې دی پیدا دی دنیا دپاره دی، او چې مړ شي د دنیا نه داسې ورک شي ته به وایې چې دی د سره دی دنیا ته راغلی نه. نو حرس خپل کم کوي، امیدونه خپل لنډ کوي. مرګ نن یا سبا را روان دی. د آخرت سوچ کوئ، الله سره د ملاقات دپاره تیاری وکئ، د آخرت دپاره څه نیکیانې جمع کوئ، د نیکیانو د تلو ډکولو دپاره څه اعمال وکئ. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا هیچ چیرې داسې نه ده پکار. کلا معنی ده هیچ چیرې داسې نه ده پکار، یعنی هیچ چیرې دومره حرس نه دی پکار. سوف تعلمون. زر ده چې پوهه به شئ تاسو، زر ده چې پوهه به شئ تاسو. کله به پوه شي چې کله باندې مرګ راشي، بیا پوه شي چې یاره زموږ د حرس دا خو الټی موږ په نقصان کې اچولي وو. ډېر زر به الله وایي پوه شي. ګوره زر یې ویلی دا نه وایي چې وخت به پکې لګي، لکه چې هر راتلونکی شی را روان دی او زر را روان دی. نو دا مرګ موږ ته ډېر نږدې دی او ډېر زر را روان دی. وجه دا دی چې پته یې نه لګي، وخت یې نه دی معلوم. نو ځکه الله وایي ډېر زر به تاسو ته پته ولګي چې دا موږ خو د غفلت په خوب کې وده وو، دا موږ خو د الله نه غافله شوي. ثم کلا سوف تعلمون. بیا هیچ چیرې داسې نه ده پکار زر ده چې پوهه به شئ تاسو. دوه پیرې دا خبره وکړه، پوهه به شئ الله وایي تاسو.
خو د الله د طرف نه دا خبره وګوره ډېر د یېرې خبره وي پوه به شئ ګورې کله چې مشر استاذ سړي ته داسې ووایي وي پوه به شي پته به دې ولګي ځه دا ډېره د سوچ خبره ده ګورې معمولي خبره نه نو چې الله سړي ته وایي چې پوه به شي ځه پته به دې ولګي ځه او به یې 2 پیرې ووایي نو 2 پیرې ولې ووایي یو جواب دا دی چې 2 پیرې دې دپاره ووایي چې دا خبره ګوره غټه خبره ده معمولي مه ګڼه او بعض علما دا وایي 2 پیرې دې دپاره ووایي چې یو پیرې کافرانو ته ووایي چې دومره هرس نه دی پکار تاسو به پوه شئ او ای مؤمنانو تاسو لم هرس نه دی پکار تاسو هم پوه شئ نو یو پیر د کافرانو سره شو د کافرانو دپاره شو او یو پیر د مؤمنانو دپاره شو بعض علماو دا خبره کړې ده کله هیچرې دسې نه د پکار لو تعلمون علم اليقين کچرت تاسو پوی دی په پوهه د یقین کچرت تاسو سره یقیني پوهه وی پوهه هم په 2 قسمه یې ګورئ یو خو عام پوهه ده که او بله څه ده یقیني پوهه ده چې د سړي پې 100% یقیني دا کومه پوهه چې د سره ده دا کومه خبره چې دا اورېدلې ده یا ده لیدلې ده د سره پې دلایل دي دی پې پوهه دی دی په خپله ګواه دی الله وی که تاسو سره یقیني علم او پوهه وی که نه د آخرت په باره کې د قبر په باره کې د مرګ په باره کې د دې دنیا حقیقت هم پیژندې په صحیح معنو سره نو تاسو به هېڅ چېرته داسې هرس نه وی کړی مشکل دا دی تاسو پوهه نه یې په هغې باندې کلا لو تعلمون علم الیقین که تاسو سره صحیح علم وی لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة دا ما نشو كتاسو سر صحیح علم ہوئے کنا یقینی علم نو حیرست ډیروالی به تاسو د آخرت نه نه غافله کړي لترون الجحیم خامخا اینی بتاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بیا بخامخا اینی اغیل را پسترگو د یقین جهنم بتاسو پسترگو د یقین یعنی پخپلو سترگو به ویني اوس ګوره مخکې تیر شوي ایتونو کې الله څه ووي وایي زر به تاسو ته پته ولګي وعید وکړي پته به ولګي که د څه به پته ولګي الله وایي جهنم به وینئ که نه بیا به درته پته ولګي چې کله جهنم په خپلو سترګو ولیدو او جهنم د قیامت په ورځ راوړی شي او هغه غړمباری کوي سم او یو بل خوري او یو بل سیزي دا جهنم بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا خو موږ ټول ژوند په غفلت کې تېر کړو دا خو موږ غافله وو د دې نه چې په آخرت کې عذابونه دي په آخرت کې سختې پرتې آخرت کې الله ته مخامخ کېدلي دې هر څه نه موږ غافل وو الله وی دا برته بیا په هغه ټیم کې پته ولګي بیا به خامخا وینئ تاسو جهنم په سترګو د یقین په خپله به یې وینئ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به خامخا تپوس کړی کېږي تاسو نه په هغه ورځ په باره د نعمتونو کې په باره د نعمتونو کې به تاسو نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ نو یو خو دلته دا فایده راووته چې ای انسانه هرس ډېروالي مه کوه غافله به شي د هغه ورځې نه په کومه ورځ چې به سوال او جواب وي په کومه ورځ چې به تپوس کړي ثم لتسألن بیا به تپوس کړی کېږي تاسو نه سؤال به کېږي سؤال الله به سوالونه کوي الله به تپوس کوي تیر شوي درس کې موږ دا خبره ذکر کړې سورة العصر تفسیر چې موږ کوو چې تپوس به د عمر کی د مال به کی د ځوانۍ به کی د علم به کی نو دلته الله چې دې نعمتونو به هم زه تپوس کوم دا ګورئ هم د سوچ خبره ده دا نه ده چې بس یو شی دی موږ وخوړو موږ استعمال کوو خبره ختمه دې باره کې به تپوس کي نو مطلب دی چې دې نعمتونو شکر ادا کوئ
اے انسانا وی د دې نعمت به تپوس کېږي نو د دې نعمت شکر ادا کوه، د دې نعمت شکر ادا کوه. حدیث کې دا راځي سبحان الله وی الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. یبن آدم، اے د آدم بچیه، الله به ورته وایي، د حدیث ته غوږ کېږدئ ګوره، حملتک علی الخیل والابل، ته ما په اوښ باندې په اس باندې سور کړی وي، یعنې سورلي مې دله در کړې وه. وزوجتک النساء، او ښځه مې دله در کړې وه. او قسمه قسم نعمتونه مې دله در کړي وو. فأین شکر ذلک، دغه هر څه شکر تا کوم ځای کې ادا کړی؟ دې به تپوس کېږي. اے د آدم بچیه، الله به وایي تا له خو ما ډېر څه در کړي وو، ډېر څه مې دله در کړي وو. تا چې ته یو ورځ شکر ادا کړی، تا چې ته یو ورځ ویلې چې یا الله ستا شکر دی، دا تپوس وګوره قیامت په ورځ کېږي. او شکر ادا کولو درې طریقې دي. شکر به ادا کې په ژبه، شکر به ادا کې په زړه، شکر به ادا کې په اندامونو. دا درې خبرې پکې لازم دي په شکر ادا کولو کې. یو سړی به وایي څنګه؟ په ژبه باندې شکر ادا کول دا دي چې ته اقرار وکړي چې دا نعمت ماله چا راکړی؟ الله راکړی، او نسبت یې الله ته وکړي. په زړه کې چې ته د عقیده ولري چې او دا څه چې دا چا طرف نه وي، دا الله طرف نه وي. ښه په اندامونو باندې شکر ادا کول څنګه دي؟ چې ته دا نعمت استعمال کړي د الله په عبادت کې. دا په اندامونو باندې شکر ادا کول دي. لکه تا له اوس الله دا لاسونه در کړي، نو ته په خوله باندې وایې چې الله ستا شکر دی چې لاس دې راکړی. په زړه کې دا منې چې دا لاس ماله چا راکړی؟ الله راکړی. بیا دریم دا لاس به اوس استعمالې د الله په بندګۍ کې، په هغه څه کې استعمال نه کړي په کوم څه کې چې د الله نافرماني ده، پای کې به نه استعمالې. او هسې دا څومره یعنې بې وفایي ده، څومره بې وفایي ده چې یو نعمت الله موږ له راکړي، راکړی الله دی، او د هغه الله په دشمنۍ کې استعمال کړو. څومره بې وفایي ده. لکه زه اوس یو ملګری راپاسې یو زه له دا قلم ورکړم چې دا قلم واله، دا پین واله دا ستا شو، زما د طرف نه دا تا ته هدیه شو. سهار له دې په دغه قلم باندې ده په پاڼه کې په ما پسې کنځلې اوبه درې دي لیکلي او په دیوال یې لګولي. نو څومره به خفه کېږم زه چې وګوره څومره زیاتې دې وکړو، څومره زیاتې دې ما سره وکړو. ما دله قلم درکړو، ما د سره ښه وکړو، ما د سره ښېګړه وکړه، تا په هغه قلم باندې په ما پسې کنځلې ولیکلې، تا په هغه قلم باندې په ما پسې بدې ردې وویې. نو چې الله تا ته دا ووایي په آخرت کې چې ای انسانه څومره زیاتې دې وکړو، دا بدن دله ما در کړی، تا هغه بدن استعمال کو په ګناهونو کې. دا مال دله ما در کړی، هغه مال تا زما په دشمنۍ کې ولګاو. بچي دله ما در کړي، هغه دې زما په دین کې استعمال نه کړو. نو څه جواب به ورکړې ته الله؟ ځکه یو عالم پسې یو کس راغی وایي چې ما له اجازت راکړه ګناه کومه، ما له اجازت راکړه د څه؟ د ګناه. هغه وایي وکړه ګناه، خو یو څو خبرې یادې کړه، یو څو شرطونه، بیا ګناه وکړه. هغه وایي څه؟ یو به دا ګناه په داسې ځمکه باندې وکړي چې هغه ځمکه د الله نه وي. ځکه چې د الله نافرماني کې د الله سره دشمني ده. نو چې نافرماني کې نو بیا د هغه د ځمکې نه خو وځه که نه، د هغه د ځمکې نه وځه، په بله ځمکه یې کړه. دویم به پکې دې ته وګورې، دویم ګناه چې کې نو په دې ګناه کې به هغه څه نه استعماله څه چې د الله در کړي دي. ځکه چې د الله نافرماني کې نو څنګه پکې بیا هغه څه استعمالوي چې الله در کړي دي. دریم په هغه ځای کې به ګناه وکړې چې کوم ځای کې الله ته نه ویني.
درې خبرې دي. یو په داسې ځمکه باندې به وکړي چې هغه ځمکه د الله نه وي. دویم د الله درکړی شوی څه شی به پکې نه استعمالوي. دریم هغه ځای چې الله دې پکې نه ویني. هغه یعنې مطلب دی چې مې کوه. هغه ورته ووي مطلب دې دا دی چې ګناه مه کوه، ځکه چې داسې ځمکه کوم ځای کې ده چې هغه د الله نه وي چې زه ورته واورم. داسې ځمکه کوم ځای کې ده، زموږ ټول دپاره نصیحت دی. داسې ځمکه کوم ځای کې ده چې زه هغې ته واوړم د ګناه دپاره، ویې خیامات نشته. او ټوله ځمکه د الله ده، ټوله ځمکه د الله ده. نو څومره بې وفایي ده د الله سره چې د هغه په ځمکه اوسېږي او د هغه سره دښمني. لکه کله چې موږ کې داسې کوم سړی صاحب جیداد وي او پټي او ځمکه وي، نو کله داسې هم کېږي چې داسې غریب خلک یا کمزوري ځان سره په خپله کوټه کې اوسئ، هلته ورسره پراته اوسي. نو که چېرته معمولي خبره دا خوا دې خوا وکړه، نو دی ورته ډایرکټ دا وایي مړه وي زما په کوټه کې پروت دی او ما ته خبرې کوي. ډایرکټ ورته دا وایي که نه، دغه شان ورته وایي مړه وي زما په جیداد کې ناستې، زما په ځمکې ته ناستې، ته بدمایشي کوې، ته د خبرو شوې. او موږ د الله په ځمکه باندې ګرځو، د هغه په ځمکه باندې وخت تېرو او څومره نافرمانیانې کوو. دویمه وی په دې ګناه کې به نعمت داسې نه داسې شی به نه استعمالوي چې الله یې درکړی. نو کوم شی دی چې الله نه دی درکړی؟ لکه اوس یو سړی ګناه کوي، خو لاس به پکې استعمالوي، د الله درکړي. ښځه سترګې پکې استعمالوي، موبایل راغستی دی پای کې حرام څه ګوري، خو دا خو الله درکړي. ژبه استعمالوي، ژبه الله درکړې ده. خپې الله درکړي، مال الله درکړي. او داسې ځه شماره ما ته یو نعمت داسې وښایي، داسې شی وښایي چې هغه الله نه یې درکړی ځه. او دریم هغه کوم ځای دی چې الله یې نه ویني. وایي ته هغه ځای ته واوړه چې هلته دې الله نه ویني. ښه نو کوم ځای دی چې الله پکې تا نه ویني؟ کوم ځای کې به تر الله نه پټ شي؟ او د رب العالمین د رحم او کرم ته وګوره. ګوره یعنې موږ د هغه په ځمکه اوسېږو، ګوره د هغه په ځمکه اوسېږو، د هغه د اسمان نه لاندې یو، د هغه رب نافرماني کوو، په هغه نافرمانۍ کې د هغه رب نعمتونه استعمالوو، او هغه هم ایني او هغه زمونږ اوري، او سره د دې بیا هم موږ له نعمتونه راکوي، بیا راباندې هم رحمتونه راوړي. او که چېرته زمونږ په دغه کې داسې وشي والله که پرېږدو. اوس ته ټیکهدار یې، یا ته د یو کمپنۍ مشر یې، ته د یو ادارې مشر یې، او ستا په اداره کې داسې کار دې کېږي چې هغه ته نه غواړې، پرېږدئ دغه خلک بیا در سره. ته به ورته ښه صفا ووایي تاسو دلته څه کوئ؟ تاسو خو هغه څه نه کوئ څه چې ته زه، نو کوئ دلته څه؟ تاسو خو ناشنا کار کوئ، راغلي دلته زما په کمپنۍ کې، زما په اداره کې، زما په ځای کې، زما د مشرتیا لاندې، او هغه څه کوئ څه چې نه غواړم ځئ. خو رب العالمین هغه رب دی او هغه مهربانه ذات دی چې سره د دې هر څه هغه بیا موږ له نعمتونه راکوي او رحمتونه راباندې راوړي. بیا موږ د خپل در نه شړي. نه انسانان خو سړی ډېر زر وشړي، خو الله څوک نه شړي. بیا هم دعوت راکوي راشي راشي راشي. ګوره زه تاسو ته الله د رحم یو ناشنا خبره وکړم. خبره مخې ته راله سورة المائده کې الله سبحانه وتعالى د نصارو خبره کړې ده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یقینا کافران دي هغه خلک کوم چې دا ویلي چې الله د دریو دریم دی، الله د دریو دریم دی، عقیده د تثلیث. نصارو دا نه دي ویلي چې یو الله دی بیا ورسره دوه نور دي، وی الله د دې دریو دریم دی. هغوی الهه درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، او دویم جبریل علیه السلام دی، او دریم الله دی. یا بعضوی وی دویم د عیسی علیه السلام مور ده، والعیاذ بالله. دریم الله دی. څومره لوی ظلم یې وکړو،
څومره لوی ظلم یې وکړو د الله په حق یې څنګه ډاکه ور واچول او رب العالمین چې دغه خبره کړې ده بیا مخکې وایي افلا یتوبون الی الله ویستغفرون دا خلک توبه نه وباسي دا خلک بخانه نه غواړي یعنی رب العالمین دوی لم د توبې دعوت ورکوي دغه کافرانو له چې هغوی دا ویلي چې الله د دریو دریم دی رب العالمین دوی لم د توبې دعوت ورکوي دوی ته م الله وایي بخانه وغواړئ داسې کریم او داسې مهربان رب دی داسې مهربان رب ځکه صحیح بخاري کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله یو کتاب ولیکو او هغه کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې ډېر ناشنا کتاب یې لیکلی دی الله یو کتاب ولیکو او هغه کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې او په هغه کتاب کې الله دا فیصله ولیکله فیصله یې ولیکله په هغه کتاب کې چې زما رحمت زما په غضب باندې زورور شوی دی د الله په هغه کتاب کې لیکلي دي چې زما مهرباني او شفقت زما د غضب او د غصې نه زیات دی رب العالمین داسې مهربانه باچا دی د دې نعمتونو شکر ادا کوي د دې به ګوره تپوس کېږي قصه تاسو به اورېدلي مې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن الخطاب رضی الله عنه پیر دواړه راوتي د شپې یو ځای کې ناستو نو اذ جاءهم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما اجلسکما ها هنا تاسو څه کوئ دواړه دلته ناستې د شپې یو روایت کې راځي ما اخرجکما څه شی راویستي دا ټایم څه کوئ تاسو هغه وتې والذي بعثک بالحق ای د الله پیغمبره قسم دی زمونږ په هغه رب باندې چې تی رالیږلی ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع موږ لوږې راویستي وږي شوي او کور کې څه نه و د خوراک نو موږ چې بهر ته به وځو چې یو ملګري خواله به ورشو چې ته به ورشو څه به وخورو خو یا رسول الله تاسو څه کوئ دا ټیم زموږ خو راوتي وو د شپې خو تاسو دا ټیم څه کوئ دا خو ستاسو د ارام ټیم دی وی والذي بعثني بالحق زما دې په هغه رب باندې قسم وي چې زه یې رالیږلی ما اخرجني غیره زه هم دغه لوږې راویستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وږی شوی نو کور کې څه نه و نو زه هم دغه لوږې راویستی یم ځئ چې ځو نو درې ونه روان شو د یو انصاري کور ته ورلو دا قصه د ابو ایوب انصاري رضان سره هم راغلې ده چې دوی کله ورلو ورې وټکو ښځې اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته این فلان پلانی چېرته تللی خاوند یې ورته یاد کړو هغې ورته ذهب یستعذب لنا ماء یا رسول الله خو تللی اوبه راوړي موږ له او په خیر راغلی او سمه خوشحاله په دې کې چې ګوري نو هغه د کور هغه مالک د دې ښځې هغه خاوند راغی اوبه یې رااخیستي دي او را روان دی چې څنګه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو او هغه اوبه یې کېښودې هغه لوښی یې کېښود او را منډې کړې مرحبا مرحبا په خیر راغلی په خیر راغلی څه درانه مېلمانه وي نن راغلي دي او ځکه د ځمکې په دې مخ باندې درانه مېلمانه هغه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې میلمه دی او بیا ابو بکر او بیا عمر رضی الله عنهما نو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا به پیغمبرانو پسې غوره انسان ابو بکر صدیق دی بیا په هغه پسې غوره انسان عمر بن خطاب دی او چې دا درېونه د چا میلمانه شي نو د څومره اوچته انسان دی نو هغه سم خوشحاله شو سم خوشحاله شو او په خیر راغلی او راځي دننه یې بوتلو نو د هغه وخته پورې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کینو نو بیا لاړ کجوري یې راوړي هغه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېښودې چې پکې مصروفه شي بیا چاړه راواخېسته څاروی یې حلاله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ایاک والحلوب هغه څاروی ګورې حلال نه کړي چې تاسو ته پیس کوي تاسو ته پیدا اخلي هغه حلال نه کړي هغه ولې یو څاروی حلال کړو او بیا هغه غوښه مزېداره پخه کړه
او راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې کېښود او یخې اوبه مزېدارې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه وخوړه ابوبکر صدیق وخوړه عمر بن خطاب وخوړه یو روایت کې داسې هم راځي الله اکبر د هغوی ژوند داسې وګوره او زموږ د ناشکرۍ ته وګوره یو روایت کې داسې هم راځي چې ډوډۍ کې ترې لږه غوښه بنده کړه او صحابي له ورکړه دا ویسه فاطمې له ورکړه خپله لور یې ورته یاده کړه وایي د هغې هم سویمه ورځ ډوډۍ نه ده خوړلې د دې هلته ویسه او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا ووایي لتسألن عن هذا یوم القیامه د قیامت په ورځ به الله تاسو نه دې نعمتونو تپوس کوي د کور نه وایي وږي راووتی واپس به ورته ماړه ځئ دا هغه نعیم دی فهذا من النعیم دا نعمتونه دي او د دې نعمتونو به الله تپوس کوي نو چې د هغو نه د دغه نعمت په باره کې تپوس کېږي نو زما او تا سره څومره نعمتونه دي باچایي ژوند موږ تېرو خو بس دا انسان دی چې په ناشکرۍ باندې عادت شوی دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ له د شکر د ویستو توفیق راکړي صورت په یو پیر ووایو ترجمې سره بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړئ تاسو هرست ډېروالی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو زیارتونه وکړو د قبرونو کلا هیچرې دسې نه ده پکار سوف تعلمون زر ده چې پوهه به شئ تاسو ثم کلا سوف تعلمون بیا هیچرې دسې نه ده پکار زر ده چې پوهه به شئ تاسو کلا لو تعلمون علم اليقین هیچرې دسې نه ده پکار که چېرته تاسو پوه دی په پوهه د یقین سره لترون الجحیم خامخا اینئ به تاسو جهنم ثم لترونها عین الیقین بیا به خامخا اینئ هغې لره په سترګو د یقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم بیا به خامخا تپوس کړی کېږي تاسو نه په هغه ورځ په باره د نعمتونو کې دې سره د تفسیر او ترجمې درس اختتام ته ورسېدو